السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا یو نوی بلاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به انشاءالله روغ او جوړ یئ. موږ هم د الله په فضل او ستاسو په دعاګانو جوړ او صحتمند یو. روژې مو هم دغه دې سر ته ورسولې، فقط یو څو ورځې پاتې دي. نو الله دې وکړي چې دا روژې میاشت مو په خیر او خیریت سره تیر کړې وي او الله دې زموږ او ستاسو دعاګانې او عبادتونه خپل دربار کې قبول کړي. آمین. دا به نو د روژې د میاشتې اخري ولاګ وي. سبا نه به تاسو سره د اختر په مناسبت یو څو دانې ریسیپیګانې شریکې کوم تر څو اختر کې ترې ګټه پورته کړئ. نو که کوم خاص ریسیپي زده کول غواړئ نو نن سبا کولی شئ راته په کومنټ کې ولیکئ، زه به ویډیو جوړه کړم. په دې ویډیو کې مې د څو ورځې روټین یو ځای شریک کړی دی، نو هیله لرم چې ویډیو تر اخره وګورئ او خوند ترې واخلئ. د پنجشنبې په ورځ مې مینیو کې پلان کړی و چې د پسه د غوښې کړاهي او ماشومانو لپاره لازانیه جوړه کړم، چې لازانیه یو ډول ایټالیایي خواړه دي چې د ماشومانو ډیر خوښیږي. د غوښې کړاهي جوړولو لپاره مې کړاهي کې غوړي واچول او پرېښودل چې ګرم شي. ورپسې بیا نیم کیلو د پسه غوښه ور اضافه کړله او څو دقیقو دپاره مې سره کړله. بیا مې پکې اوږه او مالګه هم واچوله. دا مې ښه وښورولو، سر مې ورته بند کړ او کم اور باندې مې پرېښوده چې غوښه نرمه شي. هر 15 منټه بعد به مې د کړاهي سر خلاص کړ، اوبه مې ښورولو تر څو ونه سوځي. ورپسې بیا د لازانیه پخولو ته شروع وکړله. نو اول مې بیا کوفته ورته پخه کړله. هغې دپاره مې اول غوړي په یو دیګ بخار کې واچول او ورپسې بیا نیمه کیلو کوفته هم ور اضافه کړم. یو څو دقیقو دپاره مې ښه دیګ وښورولو. بیا مې پکې څلور پلې اوږه میده کړله او واچوله. ورپسې بیا نیم قوطي والا رومیان او 2-3 غټې قاشق په اندازه د پاستا سوس نه هم واچوله. بیا مې دا ټول مواد سره ګډ کړل. بیا مې مالګه، مرچکو پوډر او اوریګان نه یوه قاشقه پکې واچوله او سره ګډ مې کړ. په آخر کې مې بیا 2 پیالې اوبه هم پکې واچولې. د دیګ بخار سر مې بند کړ او 10 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ چې کوفته نرمه شي. لس دقیقې بعد مې د دیګ بخار سر خلاص کړ او چک مې کړ. نو کوفته ښه صحیح نرمه شوې وه او قورمه یې هم بیخي برابره وه. نو دا مې یو څنګ ته کېښوده او بیا مې ورته سپین ساس جوړ کړ. د هغې دپاره مې یو دیګ کې 2 غټې قاشقې په اندازه کوچ واچولو او پرېمښوده چې کوچ ویلې شي. دې کې بیا 3 غټې قاشقې په اندازه ترمیده اوړه هم واچول او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړ. دومره ډېر هم نه چې د اوړو رنګ بدل شي، فقط 1 دقیقې دپاره مې سره کړله. بیا هم پکې 2 پیالې په اندازه شیدې واچولې. دیګ مې همداسې مسلسل ښورولو چې د اوړو غوټې جوړې نه شي او شیدې اوړه سره مکس شي. ورپسې بیا 3 ټوټې پنیر هم پکې واچوو. یو څو دقیقو دپاره مې نور هم مکس کړ. بیا مې منقل ګل کړ او دا دیګ مې ترې لرې کړ. ورپسې مې نو د لازانیه په لوښي کې جوړولو باندې شروع وکړله. د دې دپاره مې یو لوښي کې اول د کوفتې قورمه واچوله. بیا مې د لازانیه دغه خاص اوړه چې دي دې نه مې پرې کېښودل. د دې په سر مې بیا سپین ساس نه 2 غټې قاشقې په اندازه واچو او هوار مې کړ. بیا مې دوباره کوفتې قورمې نه واچوله او همداسې مې دا لوښی تر اخره پورې ډک کړ. لوښی چې ډک شو بیا مې په سر ورته د پیزا پنیر نه واچو او په تیار ګرم شوي داش کې په 250 درجې سانتیګریډ کې مې نیم ساعت لپاره پرېښوده چې پوخ شي.
ورپسې بیا نو زر زر د ژوند ملګري ته یو د وچې میوې کیک هم جوړ کړ چې د هغه دا ډېر خوښیږي او د دې ریسیپي مې تاسو سره ته شریک کړی دی او که دوباره مو په کار وي نو کولی شئ زما چینل کې پیدا کړئ او یا هم کومنټ کې راته ولیکئ نو لینک به تاسو سره شریک کړم. دا ځل فقط بادام را سره غټ نو میده شوي بادام مې پکې واچول. د کیک مواد چې جوړ شو دا مې بیا څنګ ته کېښوده او د کیک لوښی مې غوړ کړ. دا مواد مې پکې واچول او څنګ ته مې کېښوده چې لزانیه بیا داش نه وباسم نو بیا به داش کې دا کېږدم. دا به بیا په 180 درجې سانتیګریډ کې نیم ساعت لپاره داش کې کېږدم چې پوخ شي. تر هغې نو د کړاهي غوښه هم نرمه شوې وه. یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړله. بیا مې 2 دانې رومیان ټوټه کړه او د غوښې په سر مې کېښوده او شین مرچک مې هم کېښودل. ورپسې بیا دیګ سر بند کړ او څو دقیقو دپاره مې همداسې پرېښودل چې رومیان نرم شي. رومیان چې نرم شول بیا مې پوستکي ترې لرې کړ او ښه مې وټکوه چې حل شي. دا مې بیا څو دقیقو دپاره نور هم سره کړه چې رومیان غوړي را پرېږدي او قورمه برابره شي. په آخر کې بیا میده شوي تازه دانې هم پرې واچوله. لږ مې نور هم دیګ وښورولو. بیا منقل ګل کړ او کړاهي مې ترې لرې کړه. ورپسې بیا څښاک هم تیار کړ ځکه چې دلته هم هوا لږه ګرمه شوې وه. دې څښاک جوړولو دپاره مې یو دانه لیمو، مالټه او مڼه نرۍ نرۍ پرې کړل. بیا مې یو جیګ کې لږ نعناع، همدار میده شوي مواد، د نیمه لیمو اوبه، د نیمه مالټې اوبه، د هیلو شربت نه 2 قاشقه په اندازه او ګازدار اوبه واچول او سره ګډ مې کړ. لږ بوره مې هم واچول او دا مې هم ورسره مکس کړ. نو بیا دا ریفریشنګ څښاک بیخي تیار شو. بیا نو کیک هم پخه شو. دا مې بیا داش نه وایستله او یو څنګ ته مې کېښوده چې وروسته مو بیا شین چای سره نوشیجان کړ. باقي نور شیان مو هم تیار آماده کړو. هر څه مو د ډوډۍ په میز باندې کېښودل او افطار مو بیا سره وکړ. په بله ورځ یعنې د جمعې په ورځ مو بیا د جومات دپاره وریجې پخې کړلې چې هلته یې ولېږو. زموږ کور سره نږدې یو وړوکی جومات دی نو هلته زما د ژوند ملګری په روژې میاشت کې ډېر ځي. نو موږ وویل راځه چې په دې هفته کې هلته ډوډۍ ولېږو. هغې دپاره مې بیا یو دم پخت وریجې پخې کړلې. د دې دپاره مې اول غوښه په غوړیو کې ښه سره کړله. بیا پکې پیاز، مالګه او د وریجو مسالې نه پکې واچول او نور مې هم سره کړله. ورپسې مې بیا پکې اوبه واچولې. بخار مې ورکړه چې غوښه نرمه شي. تر څو چې غوښه نرمېدله نو جومات دپاره مې خواږه هم تیار کړل. خوږو کې مې کسټرډ میوې سره جوړ کړ. نو د کسټرډ جوړولو دپاره مې شیدې په یو دیګ کې واچولې. بوره مې هم واچوله او پرې مې ښودله چې ښه صحیح جوش شي. تر څو چې شیدې جوشېدلې نو د کسټرډ مواد مې جوړ کړل. تقریبا 10 غټې قاشق په اندازه کسټرډ پوډر مې په یو کاسه کې واچو او شیدو سره مې ښه حل کړه. دا مواد مې بیا شیدو کې ور اضافه کړه او ښه مې پکې حل کړه او دیګ مې همداسې مسلسل ښورولو تر څو پکې غوټې پیدا نه شي.
بیا مې دا پرېښوده چې ښه صحیح جوش شي. بیا منقل ګل کړو، مواد مې پرېښوده چې ښه صحیح یخ شي. بیا مې د وریجو اوبه برابرې کړې، وریجې مې هم واچولې او جوش مې کړه. ورپسې مې بیا د دیګ سر بند کړ او تقریبا 15 دقیقو دپاره مې په داش کې په دم کېښودم. تر څو ما دا نور کارونه خلاصول، نو ژوند ملګري مې راته کسټرډ دپاره میوې تیار میده کړلې. په کور کارونو کې چې یو بل سره مرسته وشي نو کار ډېر زر کېږي. نو په دې روژې میاشت کې ماته دا میوې ماتول او فروټ چاټ جوړول دا ټول به یا مې ژوند ملګري کول یا لورکۍ مې. بیا نو کسټرډ هم یخ شو، دا مې سره ګډ کړ او تازه میوه مې پکې واچوله او سره ګډ مې کړله. کسټرډ مې بیا یو بل لوښي ته واړولو. د دې په سر مې بیا زینت دپاره وچه میوه هم واچوله. وریجې هم بیا دم ونیولې، نو غوښه مې ترې لرې کړله، وریجې مې سره ګډې کړلې او بیا مې هم د دیګ سره مسجد ته ولېږل تر څو ګرم پاتې شي. په بله ورځ نو بیا مورجانې کره مې لاړو، ځکه چې هغې میلمستیا کړې وه. او بل دا چې موږ وویل چې سحري به هم یو ځای خپل خویندو ورونو سره تیر کړو، چې واقعا ډېر خوند یې وکړ. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې د ولاګ لیدلو نه مو خوند اخیستی وي. که مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي او یا هم نوي ورته راغلي یاست نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.